السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه زمونږ یو بل درس ته. ګرانو دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو، بعضې دوستانو سوال کړی و چې موږ ته دغه اشارهی ضمایر تشریح کا. حالان چې دغه په لومړني درسو کې ما ډېر ښه تشریح کړي وو، خو غواړم چې ډېر په تفصیل سره نن تاسو ته تشریح کړم، او یو خاص ویډیو مې همدې دپاره جوړه کړې ده چې یو دوست هم یو ډېر سوالونه همدې په اړه کړي وو. ګرانو دوستانو، په فرانسوي ژبه کې adjective demonstrative یعنی اشارهی صفات. اشارهی صفات کوم دي؟ تاسو به په سکرین کې ګورئ کنه چې ما تاسو ته دلته لیکلي دي. نو په فرانسوي ژبه کې هر شی مؤنث هم لري، مذکر هم لري او جمع هم لري، چې دغه درې کټګوریانې به زه تاسو ته تشریح کوم. ګرانو دوستانو، تاسو په دې سکرین کې ګورئ کنه دغه الفاظ سره به تاسو همیشه مخامخ شوی یاستئ. سو، ست او همدغسې ست کنه، سی کنه، دغه اصطلاحات سره به تاسو مخامخ شوی یاستئ. خو نن یې تاسو سره سره د مثالونو تاسو ته تشریح کوم. اول راځو مسکولن سینګولر یعنی مذکر مفرد به تاسو ته تشریح کوم. خو اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې مذکر او مفرد څه ته وایي. دا ما تاسو ته په اتم درس کې تشریح کړی دی. که څوک دې درس ته نه وي راغلی، کولی شي چې هغه درس ته لاړ شي، یو ځل یې وګوري، بیا به د دې باندې پوهېږي انشاءالله. ښه راځو سو یعنی په انګلیسي کې ورته ډس ډټ چې ورته وایي. که چاته انګلیسي زده نو دا ورته ډېر ښه زده شي. ډس او ډټ دواړه دغه یو جمله دی، یو کلمه دې ته استعمالیږي. زه تاسو اوس مثال دلته مثالونه کې واضح کوم. ګورئ، سستیلو، سو ستیلو دغه قلم، د سپین کنه. سو فیلم دغه فیلم. دا ټول اشاروي ضمایر شو یا اشاروي صفات شو کنه. او همداسې راځو فیمینن سینګولر مؤنث مفرد، چې په اتم درس کې ما دا تشریح کړی چې دا څه رقم معلوموو مونږ، دا مؤنث مفرد ده، مذکر مؤنث. ست ست دس ډټ کنه، دغه څه رقم چې مذکر کې دلته هم ده. ست کویختور، ست کویختور کنه. کویختور امغه کمپل ته یا تخت سرتختی ته چوي کنه. ست کویختور دا مؤنثه کلمه ده، دغه کمپل دغه سرتختی. ست واتور دغه واتور یعنی دغه موټر. دا واتور خو مؤنثه کلمه ده کنه. ګوره دې ته لپاره ست راځي، یعنی دس از ا کار چې ورته وایو کنه. په انګلیسي کې ما تاسو ته منشن کړی دی، حالانکه په پښتو کې خو تاسو ته خپله معنا وایم. او بل چې دا ست، دغه ست څه فرق لري ګرانو دوستانو؟ دغه ست هم مسکولن سینګولر ده، خو دا چې دا هغه نوم و یا هم هغه صفت دپاره استعمالیږي. هغه نوم کنه، هغه نوم و یا هم هغه اجکټیو دپاره، یعنی نوم صفت دپاره استعمالیږي چې هغه په وایل حرف باندې شروع شوی. وایل حرف خو موږ تاسو په دویم درس کې تشریح کړی کنه، چې کوم حروفونه دي هغه وایل توری. او یا هم اسم راغلی وي کنه، چې تاسو ته په مثال کې واضح کوم. و یا هغه اسم باندې راغلی وي چې اش کلمه باندې شروع شوی، سایلنت اش یا بې اوازه اش باندې شروع شوی. مثال کې وګورئ، ستم دغه سړی، سړی ته وایي کنه، په اش باندې شروع شوی دی، نو دې لپاره به دا ست راځي، دغه ست به ورته راځي. دیس از من کنه. او ست اغب کنه، ست اغب دغه ونه، دغه ونه صحیح شو. ونه اوس ګورئ په ا باندې شروع ده، دا وایل حرف دی. او راځو جمع ته مسکولن پلوریال. مسکولن پلوریال کنه یعنی مذکر جمع. حالان چې مذکر جمع مؤنث یو شی دی، خو مثال خاطر ما داسې راوړی ده. سی کنه، دلته چې وایي سی، دا هم دغسې تلفظ کېږي، خو دا اس په آخر کې موږ نشو تلفظ کولی څه رقم چې په انګلیسي کې ده، ځکه خو دلته نه تلفظ کېږي کنه. سیستیلو، سیستیلو دغه قلمونه. وګورئ استیلو کې آخر کې اس اغستی دی، دا س کې مې یو اس اضافه کوو او آخر کې استیلو کې مې اس اضافه کوو، نو دې نه به جمع جوړېږي کنه. دیز پین کنه، دیز پین. هغه دیز دوست چې په دغه کې راځي، انګلیسي کې راځي. سی ویر کنه، سی ویر کنه، د ګلاس کنه، ویر کنه. دلته وګورئ ویر په آخر کې څه اغستی ده؟ اس اغستی ده کنه. سی ویر، ویر آخر کې اس اغستی ده، او سو ویر دا اول اخر کې چې د اس اغستی، نو دا د جمع معنا ورکوي. صحیح شو. فیمینل پلوریال مؤنث جمع هغه څه رقم ده؟ همدغه شی ده، س راځي. صحیح شو. دیز دوست څه رقم چې راځي. سی سوشت، سی په بخښنې سره سی شوست، سی شوست یعنی جرابې ته وایي کنه. دغه جرابې،
جورابي جمع ده کنه دغه جورابي کنه جورابونه ورته وایي که جورابي خو به ادبي لحاظ نه سم نه راځي. او بل ته وګورئ سي بوتیې بوتیې چې ته وایي بوتلونه ته وایي بوتل ته وایي کنه بوتل ته وایي بوتیې جمع شو کنه سي بوتیې. دغه بوتلونه اخر کې ګوره اس اغسته ده نو دا هم د جمع معنا ورکوي. صحیح شو. اوس د استعمال موارد مو کتو چې کوم مذکر ده کوم مؤنث ده کوم هم جمع ده. صحیح شو. دلته زه تاسو ته یو څه مثالونه زر وایم تاسو به کولای شئ دغه مثال ماته په کومنټ کې تشریح کړئ چې دا مثال کوم یو د پاره ده مذکر د پاره ده جمع د پاره ده کوم مؤنث د پاره. صحیح ده. j'adore ce chanteur. j'adore ce chanteur. بالمثال ته وګورئ سی فلم ا تخیست سی فلم ا تخیست معناګانې زولي کوم تاسو ته کتلی شئ په جملو کې. بل ته وګورئ cet arbre est vieux cet arbre est vieux. بل مثال ته وګورئ cet hôtel est somptueux cet hôtel est somptueux. بل مثال ته وګورئ cette plante a besoin d'eau cette plante a besoin d'eau کنه او بوته وایي. cette voiture est à چه ده vendre cette voiture est à vendre. بل مثال ته وګورئ ces coussins sont confortables ces coussins sont confortables. بل مثال ته وګورئ ces avocats sont délicieux کنه ces avocats sont délicieux. بل مثال ته وګورئ ces chaises sont cassées. او دغه آخري مثال ces couleurs sont belles ces couleurs sont belles. دغه مثالونه شو. دغه اخر کې چې کوم مثالونه ما وویل تاسو کولای شئ دا مثالونه په کومنټ کې ولیکئ او ورسره ولیکئ چې دا جمع د پاره ده که مفرد د پاره ده او مؤنث ده که مذکر ده. دغه څه چې ما مخکې تشریح کو دغه مثالونه تاسو ماته په کومنټ کې تشریح کړئ تر څو په دې درس باندې موږ نور بحث وکړو او په کوم ځای کې چې کوم خلای نو په کومنټونو کې دا حل شي. مننه کوم دوستانو چې سوال کړو دغه هم تاسو درس تاسو کولای شئ تعقیب کړئ په کوم ځای باندې چې پوه نه شوي نو کولای شئ سوال وکړئ. او باید تاسو ته وایم چې په دې ځای کې چې ما ادخ او افواغ استعمال کړي دي نو د ادخ درس چې دی تاسو لسم درس ته کولای شئ لاړ شئ د افواغ او د ادخ ټو بی ورب چې دی تاسو کولای شئ چې اوم درس ته مراجعه وکړئ چې په دې درس کې نن کې ډیر د آشن استعمال شو نو تاسو کولای شئ چې هغه ته مراجعه وکړئ او حالت یې زده کړئ. ډیر زیاته مننه چې چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.